بس ملګرو لارین عملی شروع سو زه به تاسو ته خلک درو کې ما بیا موبایل کې د ما بل خطا تاسو ګورئ خلک سلګونو بلکې په زرګونو تعداد راغلي دي دلته ګورئ څومره خلک دي ویډیو شیر کړئ ټرین کې برخه واخلئ پی ټی ایم پاریس پروټیسټ دا ټرین دا تاسو خلکو ته ګورئ څومره راغلي دي ملګرو بس زه موبایل کدمه بل ملګري ته ورکوم نو ان شاء الله تاسو ویډیو شیر کړئ او بس موږ سره ها څه شوې خبرې کې مګو ها نه نه ټول इसके पीछे वर्दी है, पीछे वर्दी है। د پروګرام په لومړۍ برخه کې ښاغلي خوږي صاحب نه هیله کوم چې د سټیج مخې ته تشریف راوړي او خپله وینا تاسو ته وړاندې کړي. ښاغلی خوږي صاحب درته آرام ودرېږه، شور مه جوړوه. पाकिस्तान के पाकिस्तानी पुलिस चलन अफगानिस्तान दरान सका मुतालिबत अफगानिस्तान उर्दू अफगानिस्तान स्पेशल फोर्स अमेरिकाई जनरल अशरफ गनी कुफार दफा चार कई خبر دعوت اوله خبر دعوت اوله چې زه امیر المؤمنین یم ځان ته د امیر المؤمنین لقب ورکړی ځان د یو کلک او صادق مسلمان وایي تاسو وایئ چې یاره همدغه ملت زما طرفداره دی کوم د ستاسو مسلماني او کوم د ستاسو طرفداري چې زما افغانان هغې کې سپین ږیري ښځې دي د هغې کې ماشومان دي د کراچۍ په زندانونو کې شپې سبا کوي او ته وروره جانانه ته ناست شین چای وایي بس اوس صحیح څخه اوس ټول درته ښکاري صحیح ده او تا ته ناست یې بیخي دغه وایي چې یاره زما دا ولس په مشکل کې دی په مشکلات کې دی ته به د دې خبرې دعوت یې چې یاره ما د نړۍ سوپر طاقت ورکړی دی او د یو پنجابي داسې راځي کولی ډېره بښنه غواړم پاکستان سره د خپل دریځ معلوم کړی دویمه خبره ده پښتونخوا وطن کې د امني ولس پرې د باندې پوره که بیا کمېټ وکړي د پاکستان فوج ته موږ په ښکاره ډول دا خبره کوو چې په یو شکل باندې راغلي زما په زرګونو پښتانه دي بې ګناه شهیدان کړل په بل شکل باندې راغلي زما د پښتنو په وینو باندې ډالر واخیستل نور د دغه ډالري جنګ ته دي د پای تګ یې کېده که دا د پښتونخوا ځینې چدر په سره ووتلې نو د ژوند یوه سوله به درته په نورو ګرځئ د پښتونخوا خلک پوه شه د پښتونخوا امن پوه شه ته د خپلې ګڼې بازه درېمه خبره ملګرو د پښتونخوا او بیا د پښتنو دا خاوره د ډېرو مودې داسې د جنګ میدان ګرځېدلی دی 400 ډرون بریدونه په زرګونو خلک ناګره کړه زما مشران
زما د وطن خویندې میندې ماشومان ښوونځي فصلونه ټول همدغه ریاست ویشتلي دي زما د خاورې قاتل دی دا پاکستان بله خبره ملګرو زموږ شکر دا مشکلات دي دا مشکلات څوک حل کوي د دې مشکلاتو حل موږ پخپله یو د دغې مشکلاتو دپاره به چې دا یې موږ به راوځو اتحاد به کوو اتفاق به کوو اتفاق وکړو چې کوم واقع موږ اتفاق وکړو او کوم خلک موږ غواړي چې غلامان جوړ کړي د هغوی دغه سوچ نه مخکې به هغوی تاسو په پښو کې پراته وي نو د دغې دپاره به چې دی موږ د خپل د غفلت خوبونه حرام کوو راوځو به هر هغه ځای ته به ځان رسوو چې په کوم ځای کې د امن خبره کېږي چې په کوم ځای کې د وطن خبره کېږي چې په کوم ځای کې د ښه ژوند خبره کېږي ځانونه به حاضروو که نه به حاضروو انشاءالله بله خبره دا ملګرو دا خبره زه ډېره اورم چې یاره د بعضې خلک ډار لري د څه شي ډار لري پښتون چې کله په خپله خاوره باندې نه کوي هغه د هېڅ ډار نه لري مرګ او ژوند چې دی دا د الله رب عزت په لاس کې دی چې کله خوښه وي راغله البته چا ځمکې په خدایانو باندې ایمان راوړی وي او وایي چې یاره دغه مرګ او ژوند د شاهدي صاحب نه نړۍ مننه د پروګرام په دې برخه کې داسې یو شخص چې د نوم سره یې اشنا یاستئ او د ډېرې لرې ځمکې راغلی مشر دی او د ایټالیې د افغانانو د ټولنې مسؤل دی او همداراز د ایټالیې د پي ټي ایم مشر دی ښاغلی مشرقوال صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي د سټیج سر ته او خپله جذبانه وینا تاسو ته وړاندې کړي کورونه مټکېږي پښتانه په خوب ویده دي ناره ورته وهم ډېر درانده په خوب ویده دي لیوان دي پر امو پسې راغلي ماتوي په شپولي چور ګډ شوی شپانه په خوب ویده دي نړۍ مننه د پي ټي ایم فراش نه چې نارونه جوړ کړو په دومره تعداد ځوانان راټول کړل او بیا مننه د پي ټي ایم یورپ نه چې خپله همکاري په دغه نارونو کې وکړله قدرمنو افغانانو وروڼو لکه څنګه چې خبر یاستئ چې د 15 کالو راهیسې په افغانستان کې د پاکستان د خوا نه جګړه روانه ده پاکستان هغه هېواد دی چې ښکاره وکړي د افغانستان په دا 15 کالو جګړه کې لاس درلود او دا 15 کالو راهیسې د افغانستان ځوانان د افغانستان قومي مشران د افغانستان سیاسون په شهادت باندې رسولی دي قدرمنو افغانانو وروڼو موږ او تاسو باید خپل د افغانستان دښمن ته وپېژنو موږ او تاسو د افغانستان د دې خاورې دښمنان باید وپېژنو لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومات دی پاکستان هغه هېواد دی چې په افغانستان کې د پوزن ورکول ونیسي تاسې مزدوران ځان دپاره روزلي دي چې هر وخت هغوی د پاکستان دپاره کار کوي قدرمنو ځوانانو تاسو ګورئ چې په دا دومره جګړه کې د یو رهبر زوی نه شهید کېږي د یو رهبر فامیل نه شهید کېږي چې کله وژل کېږي شهید کېږي د افغان مظلوم بیچاره ولس ځوانان په شهادت باندې رسېږي په دغه جګړه کې د پاکستان مستقیم او غیر مستقیم لاس دی موږ ځوانان باید په دې باندې پوه شو چې پاکستان داسې هېوادونه نه دی چې شاید د امریکا برطانیه ولایت دا همیشه زموږ نظامونه رنګوي او موږ تاسو باید په دې باندې پوه شو چې تاسو پرې د افغانان نرمر پښتانه نرمر افغانان اتفاق او اتحاد ونه کړو همدغسې به زموږ او تاسو نظامونه د پاکستان د حکومت د لاسه د امریکا او د برطانیه په مرسته باندې له منځه ځي په دې باندې موږ پوهېږو چې پاکستان هغه هېواد دی چې نن زموږ د ناموسونو سره په سپین بولدکه په ترخم باندې ظلم کوي ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे
دهشتگر 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 ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे आती है लालाबर लालाबर लामूत العباسدة लामूत العباسدة लामूत العباسدة قدرمن اخوانانو نن پاکستان په باندې کوي د پاکستان مزدوران په افغانستان کې اوسېږي نن د پاکستان افغان ملیشا د افغانستان خلکو ته د افغانستان ملګرو ته لار ورکوي د زموږ دغه خاص شوي چارواکي دا ټول ولایان په دې باندې خاموش دي خطرمن افغانان ورونو که چېرته موږ د افغانانو اتفاق او اتحاد ونه کړو همدغسې به د پاکستان افغانان زموږ لارو ته زموږ خاورو ته د هغوی په ناموس او په عزت باندې ملوټ کېږي دا خبره مشهوره چې د سپین بولدک په کرښه باندې د پاکستان ملیشا زموږ خویندو ته لاس اچولی که چېرته موږ افغانانو اتفاق او اتحاد ونه کړو که چېرته موږ افغانان لرو پر افغانان اتفاق او اتحاد ونه کړو د پاکستان پلیت فوج به همدغه زموږ ستاسو ښځو ته مېرمنو ته د هغوی عزتونو ته به لاس اچوي قدرمن افغانان ورونو دا وخت دی چې لرو پر افغانان باید اتفاق او اتحاد باید وکړي که چېرته لرو پر افغانان اتفاق او اتحاد ونه کړي باور په خدای باندې وکړئ اوس هم د افغانستان په ولایتونو کې د پاکستان GHQ ISI جنرالان ګرځېږي په کابل او پنجشیر کې ګرځېږي زموږ په ټولو ولایتونو کې د پاکستان جنرالان د ملایانو په جامه کې ګرځي دا ځکه چې موږ افغانان اتفاق او اتحاد نه لرو خو موږ دا پاکستان ته وایو موږ دا پاکستان ته چې پاکستانه نن ته موږ باندې قوي نن ته زموږ ناموس ته لاس راځي خو انشاءالله تعالی چې وخت کله راغی موږ به تاسو باندې بېغیرتي نه کوو ستاسو مېرمنو ته به لاس نه اچو موږ به تاسو باندې خپل دښته قربه کړو انشاءالله تعالی پاکستان نن ته موږ باندې په هر ډول باندې قوي دا خپل مزدوران زموږ په خاوره باندې روزلي دي خو دا لا وخت به راځي موږ به تاسو دې پوښتنه کوو پوښتنه به څوک کوي ځوانان به نن پوښتنه کوي قدرمنو وخت کم ده زه یو شعار وایم تاسو به زمزمه کوئ یو شعار دا چې پاکستان کا مطلب کیا تاسو به چې دهشتګردي ورغوا بم دماکې ورغوا پاکستان کا مطلب کیا خیرنا غاګو کې ځوانانو پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دهشتګردي ورغوا پاکستان کا مطلب کیا دامو ترماسینا یو خاوره یو وینا دامو ترماسینا یو خاوره یو وینا زنده‌باد افغانستان زنده‌باد برابر خلق زنده‌باد منظور پشتین لعنت پاکستان پر ISI لعنت پنجابستان مارکی په مزدورانو مارکی په ملایانو مارکی په جاسوسانو ښاغلي مشرقیوال صاحب د نړۍ مننه چې جذباتي وینا یې وکړه مننه تر څو چې د پښتونستان موضوع حل نشي نړۍ کې امن نشي راتللی پښتون ته امن غوښتل انسانیت ته امن غوښتل دی
پښتون ته امن غوښتل ټولې نړۍ ته امن غوښتل دي پښتون ته امن غوښتل ټول اسلام ته امن غوښتل دي د پروګرام په دې برخه کې د ښاغلي انجینر صاحب شرافت صاحب نه هیله کوم د هالنډ د پی ټي ایم مشر چې سټیج ته تشریف راوړي او خپله وینا دا مه خوروه، دا څوک خوري؟ دا رابره باندې ښاغلی انجینر صاحب شرافت د هالنډ د پی ټي ایم مشر نه زما دا هغه سره ولګېد هېڅ خبره نه یو چک چک کوي ورونو سلامونه احترامات ټول دوستانو محترم وروڼو ته زه ډېر خوشحاله شوم چې په پوره تعداد پوره ډلې سره تاسو راغلي یاستئ او ستاسو څخه بیا هم ډېره مننه کوم چې دغسې د افغانستان او د پښتنو او د ژوندکۍ مسایل سره هر وخت مخته وځي زه د لندن د طرف نه د لندن د میټینګ د طرف نه تاسو ته ډاډ درکوم موږ تاسو سره په مکمل شکل باندې په هر وخت کې درسره ولاړ یو او تاسو ته په هره خبره باندې په هر لبیک په هر اواز باندې درته لبیک وکړو د هغې نه علاوه زه زیات خبرې کول نه غواړم فقط دومره وایم چې څو اتحاد ولرو دا مسایل څنګه نه حلېږي تاسو باید یو بل تحمل کوئ او د هغې نه علاوه اتحاد او اتفاق سره وکړئ یو بل ته لاسونه ورکړئ چېرته لاسونه ورنه کړئ نو تاسو به د خپل ټول مشکلات مخې ته پراته او دا به نه حل کېږي او په هر ځای کې به ضعیف یاستئ هر ځای کې به تاسو د تکلیف لاندې یاستئ هر ځای کې به تاسو باندې به ظلم کېږي نو ستاسو ټول څخه هیله احترامانه هیله ادا کوو چې یو بل سره لاسونه ورکړي یو بل سره کومک وکړي او ډېره مهرباني زه نور زیات خبرې کول نه غواړم ملګرو ته وکړم کور آباد د شرافت صاحب نه نړۍ مننه د پروګرام په دې برخه کې زلالي افغاني صاحب ته بلنه ورکوم د هالنډ د پی ټي ایم مشر چې سټیج ته تشریف راوړي او خپله وینا وړاندې کړي دا هغه هم جلوس بله ډله ده هغه زلالي افغاني صاحب میدان یې ډک کړی دی زموږ میدان یې ډک کړی دی افغاني صاحب ته لاره ورکړي کوږ د اوس هم کوږ دی ډېر شی زه خپله ډېره خوشحالۍ ورځ ده چې نن فرانس په پلازمینه پیرس کې پښتانه افغانان د لر بار خلک دلته جمع شوي دي We are very happy that today in the capital of France, Paris, the Afghan Pashtun from Afghanistan and from oppressed Pashtunkhwa, they are gathered here and they are holding a peaceful demonstration against the atrocities and the brutalities of the Pakistan army. For the last 40 years, the Pakistan army pursued a policy of strategic depth in Afghanistan. And for this purpose, the Pakistan security establishment killed more than 4 million people of Afghanistan, displaced them, forced them to migrate, and not only the Pashtun and Afghan of Afghanistan, but the Pashtun from the oppressed Pashtunkhwa, which has been the part of Afghanistan before 1893, and now that is oppressed, the people are being killed there. The Pakistan army, when the American and NATO forces came to Kabul in 2001, the Pakistan army deceived the international community. Pakistan asked the international community that Pakistan is the friend of the US and the NATO, but Pakistan deceived them, told lies to them. Pakistan protected the terrorists. Pakistan
protected the then Taliban, who are not only the Taliban, but they are the proxies of the Pakistan intelligence agencies, ISIs. They were supported by the Pakistan army for 20 years until the Afghanistan, the capital of Afghanistan, Kabul, was recaptured, reoccupied by the Pakistan military with the support of their proxies called Taliban. Now, 2021 August, the Afghanistan was recaptured through the terrorist proxies. We do not call them the Taliban, they are the proxies of the Pakistan. The Pakistan has been using them, still Pakistan is using them, and the Taliban are being used, that is in Afghanistan, or the oppressed Pashtunkhwa, as the occupying forces. Pakistan brought the Taliban to the occupied Pashtunkhwa, which is occupied by the Pakistan military, and then the Pakistan military occupied that part. And after 2021, the Pakistan forces, Pakistan security establishment, occupied Afghanistan through its proxies called Taliban. Now the Taliban, they have enforced the people to flee their country. Most people, they were forced to flee their country, and they are living in a very miserable position, very miserable situation. The Taliban implemented very brutal, inhuman laws against the women. The human rights violation are there. They are violating the human rights, especially the rights of the women, the rights of girls. Imagine, in 21st century, the Pakistan, with the support of the Pakistan military establishment, the Taliban, they have denied the right of fundamental right of education, secondary education to the girls and the women. So this is injustice. So today we are here united to show to the world that we are oppressed, we are under the occupation and the occupation of the Pakistan military. So the world should stand with us, support us, and help us to eradicate this menace from the Afghanistan, from the oppressed Pashtunkhwa. Thank you very much. जवाब ये जो ना मालूम है ये हमको मालूम है ये चूना मालूम है ये चूना मालूम है ये चूना मालूम है يا أفغان يا أفغان يا أفغان يا أفغان يا أفغان مننه د جذباتي شعار انتقال شوی د پاکستان د ترهګریز پلانونو په وړاندې درېدل ستر جهاد دی د نړۍ د ټولو ولسونو څخه زموږ هیله دا ده چې د پښتون په سیمه کې د امن قایمول د ټول بشریت لپاره د امن قایمولو په معنا وګرځي د پروګرام په برخه کې ښاغلي محمد رسول تیموري ته بلنه ورکوم چې د سټیج سر ته تشریف راوړي او خپله وینا تاسو ته وړاندې کړي. ښاغلی تیموري صاحب.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بهر سنة مخکې ستاسو حضور ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوي تحفه وړاندې کوم چې عبارت ده د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پس له سلامه د ټولو مشرانو، ځوانانو، کشرانو ټولو په اجازه باندې تاسو ته وړاندې کوم. ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ د 45 کالو راهیسې پاکستان مستقیما مداخله کوي په افغانستان کې. پاکستان د 45 کالو راهیسې زموږ منصب ولس وژني، په سلهاوو میندې کونډې کړي، په سلهاوو ځوانان یې راته شهیدان کړل، په سلهاوو ځوانان د اوس د پاکستان په زندانونو کې پراته دي. پاکستان د اوس مستقیما زموږ او ستاسو په نفتونو کې، زموږ او ستاسو په ولایاتو کې مستقیما مداخله کوي او ګرځي. زما غوښتنه د طالبانو د حکومت څخه دا ده چې د نجونو مکتب خلاصېدل غواړو، او دوهم د ملي بیرغ منل دي چې ملي بیرغ باید په افغانستان کې ومنل شي، ځکه دا درېرنګه بیرغ دی. په دې په سلهاوو ځوانان شهیدان شوي، په سلهاوو میندې کونډې شوي دي. دا بیرغ ملي بیرغ دی، دا باید په افغانستان کې ومنل شي. درېیم په افغانستان کې د اساسي قانون منل دي، ځکه زموږ او ستاسو ملي بیرغ د 19مې مادې د اساسي قانون په اساس باندې منل شوی دی، او باید اساسي قانون ومنل شي. او پنځمه خبره ورو دا ده چې د طالبانو له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې د پخواني حکومت یعنې جمهوریت پخواني افسران که هغه ملکي دي او نظامي دي باید وژنه یې بنده شي. که چېرې تاسو عفوه کړي وي باید ونه وژنئ، ځکه دا د تاسو عفوه کړې باید وژنه یې بنده شي. او شپږم وخت مو نه نیسمه، شپږم دا چې زموږ د بین الملل څخه غوښتنه دا ده چې په د ایران په لاره، د ترکیې په لاره او همچنان په پاکستان کې په سلهاوو ځوانان مړه کېږي، باید دا بند شي. نور مې وخت نه نیسم. آخري ژوندی دې وي منظور پښتون، ژوندی دې وي نر پښتون، منظور پښتون. مننه د توجه څخه مې یو جهان مننه، ډېره مننه. السلام علیکم. د تیموري صاحب نه نړۍ باندې چې خپل इसके पीछे दहशतगर्द आवाज नشته به ملګری یوازې د اساسي مسؤل کینسر مرض وړاندې کوي په هغه باندې مې راځي واسه Good. Zindabad Afghanistan. Zindabad.
زندباد افغانستان. بیا ورته کوم چې دا ټلویزیون تر پاکستان یې ورسوي. او څنګه ده شو؟ خیر پاکستان پتوره د ابدال باندې ټول ټکرم پاکستان پتوره د ابدال باندې ټول ټکرم پاکستان او لزمکې باندې ورکه جغرافیه کړم پاکستان که یو ځل د منظور څپېړه درکړم په دا تور مخ که یو ځل د منظور څپېړه درکړم په دا تور مخ له پوځه باندې جوړه هدیره کړم پاکستان. مننه. د پروګرام په دې برخه کې په فرانس کې د افغانانو د ټولنې مشر ښاغلی هارون صاحب ابراهیمي ته بلنه ورکوم چې راسي د سټیج سر ته او خپله وینا تاسو ته شریکوم. ښاغلی ابراهیمي صاحب. بل برعکس نور برعکس او موږ جرمني نه راغلي ګران دلته ډېر مېلمانه راغلي کوي موږ نه هغه دلته ټول راغلي کتل هر سړی وایي او هر وخت موږ سره په دې غونډو کې اشتراک وکوئ. درنو هېوادوالو، مشرانو، کشرانو، فرانسه‌میشت افغانانو، راغلو مېلمنو، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دا کوم مقصد او کوم مرام چې موږ او تاسې نن دلته دا غونډه کړې ده، ټول په یو ناره یو تکبیر غږ وکوئ: لاروبل! ژوندی دې وي منظور پښتون! ژوندی دې وي منظور پښتون! چې د ټولو پښتنو غږ یې پورته کړی ده. الله تعالی دې تل موږ او تاسې همداسې په یو غږ، په یو اواز، په اتفاق او اتحاد لري.